درنو لیدونکو السلام علیکم. د قطر الوتکې له لارې یو شمېر نور بهرنیان هم له افغانستان څخه ایستل شوي دي. د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د جمعې په ورځ د یوې قطري الوتکې له لارې له کابل هوایي ډګره یو شمېر بهرني وګړي ایستل شوي دي. ویل کېږي په دغه الوتکه کې د امریکا، برطانیه، جرمني، هالند، ایټالیا او ځینو نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي. له هغه راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه، دا درېیمه الوتکه ده چې له افغانستانه خلک لیږدوي. زلمي خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه د دې کار له امله خوښي څرګنده کړې ده او لیکلي دي لکه څرنګه چې ولسمشر جو بایډن ویلي په افغانستان کې د امریکایي وګړو د پاتې کېدو لپاره کومه وروستۍ نیټه یا ضرب الاجل نشته. موږ د دغو کسانو ایستلو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ یو. د یادونې وړ ده چې له کابل هوایي ډګره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته قطر او ترکیې د هوایي ډګر بیرته ورغاوه او اوس له هغه ځای الوتنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د قطر، پاکستان او ایران مسافر لیږدونکي الوتکې هم کابل ته الوتنې لرلې دي. په افغانستان کې لا هم امریکایي، برطانیانو او د ځینو نورو هیوادونو اتباع پاتې دي چې طالبان وایي بهرانیان او هغه افغانان چې د سفر قانوني اسناد ولري کولی شي چې بهر هیوادونو ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د خیریه موسسې لخوا چمتو شوي بشري مرستې د الوتکې له لارې د کابل هوایي ډګر ته رسېدلې دي. یاد وزارت پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دا شپږمه الوتکه ده چې 60 ټنه خوراکي توکي پکې افغانستان ته استول شوي او وایي پر اړمنو کسانو به وویشل شي. قطر به داسې حال کې افغانستان ته مرستې لیږي چې ملګرو ملتونو وړاندې ویلي وو چې دې هیواد کې کابو 18 میلیونه وګړي چې د نفوسو نیمایي کېږي مرستو ته اړتیا لري او په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې دوهمې روانې وچکالۍ له امله اوس مهال د تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړین خوراک توکي له سخت زګروي څخه کړېږي. بلخوا د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق بودیجه ځنډېدلې ده. بانکونو کې د نقدو ډالرو کموالي شکایتونه شوي دي. د افغانستان بانکونو کې د ډالرو زیرمه په کمیدو ده او طالبان حکومت نقد ډالر نه ورکوي. ښایي د دې هیواد پانګونه اړه شي چې دروازې وتړي. د رویټرز خبري اژانس په ریپورټ کې د بانکدارۍ اړوند 3 کارپوهان وایي د نقدو پیسو کموالي له کبله د افغانستان مخ پر زوړ اقتصاد نور هم کمزوری کېدای شي. د افغانستان اقتصاد له مخکې پر هغو نقدو ډالرو تکیه درلوده چې د مرستو په بڼه د افغانستان بانک ته له بهره راتلل او له هغه ځایه بازار ته وړاندې کېدل. پر پلازمینه کابل د طالبانو له ولکې وروسته د بانکي چارو ماهرینو په اند د نقدو ډالرو کمی د اړتیا وړ توکو د بیې لوړېدو لامل کېدای شي او دغه راز په وارداتو هم ناوړه اغیزې کولی شي. په افغانستان کې د نقدو پیسو کموالی موضوع له څو اونیو راهیسې ستونزې را پیدا کړي او د راپورونو له مخې دا د وروستیو ورځو کې د افغانستان بانکونو مسؤلینو په تکرار سره په دې هکله خپلې اندېښنې له افغانستان بانک سره شریکې کړي دي. بل لور د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې د افغانستان لپاره د دې ادارې بودیجه تر اوسه ځنډېدلې ده او په وینا یې تر اوسه پورې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې په تړاو ګډ دریځ نه وي غوره کړی، له دغه هیواد سره مخامخ اړیکې بیا نشي ټینګولی. د دې ادارې یو ویاند ویلي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښمن دي او د طالبانو لخوا یې د افغانستان له لاندې کولو راوروسته په دغه هیواد کې د بشري کړکېچ د ژورېدو د شونتیا په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه ویلي چې د اوس لپاره باید پر دې تمرکز وشي چې له بهره افغانستان ته د پیسو د کوچنۍ کچې حوالو ته اجازه ورکړی شي او له هغه هیوادو سره د مالي لاسنیوی وشي چې افغان کډوال ورغلي دي. بلخوا امریکا په کابل کې د 10 ملکي کسانو وژل کېدل ومنل. امریکایي چارواکو منلي چې له افغانستانه تر وتلو مخکې د دوی ډرون برید کې 10 بېګناه کسان وژل شوي دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یوې پلټنې موندلې چې د اګست پر 29 نیټه د امریکا بې پیلوټ الوتکې برید کې د خیریه ټولنې د یو غړي او د هغه د کورنۍ د 9 غړو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي. پینټاګون وایي د امریکا استخباراتو د دغه کس موټر تر 8 ساعتونو پورې څارلی و او وایي باور یې درلود چې د داعش خراسان ډلې سره تړاو لري. تر دې وړاندې د امریکا نیویارک ټایمز او واشنګټن پوسټ ورځپاڼو پلټنو کې څرګنده شوې وه چې هغه ډرون برید چې امریکایان وایي د داعش ډلې پر یو مرکز شوی اصلا د یوې خیري موسسې پر کارکوونکي شوی دی.
د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي د دې پیښې په اړه د وژل شوو کسانو له کورنۍ څخه بخښنه وغوښته. بلخوا کونړ کې د لرګیو پر قاچاق او ځنګلونو پر پرې کولو بندیز ولګېده. طالبانو د کونړ د ځنګلونو پر پرې کولو او چاتراشو پر قاچاق کلک بندیز ولګاوه. د راپورونو له مخې د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدراعظم د کونړ له ځنګلي سیمو د لیدنو په موخه دغه ولایت ته سفر کړی و او ځایي چارواکو ته یې په دې تړاو اړینې سپارښتنې کړې دي. هغه ویلي چې چا چې په کونړ کې د ځنګلونو پرې کول او چاتراشو پر قاچاق باندې تر 2 امر پورې په بشپړه توګه بندیز دی او څوک چې له دغه امر څخه سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.